د مشرکینو یو لوی پهلوان و ابن قمیعه، هغې په پیغام راووتله د شاف مخې ته چې ما ته د محمد راوځي صلی الله علیه وسلم. صحابه وارخطا شول چې دا ابن قمیعه خو لوی بدماش دی، لوی پهلوان دی د مشرکینو، لوی ترغان دی، او دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې عمر کې وروځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د احد غزا کې ولاړ و د ابن قمیعه مخې ته وروتل، عمر یې څو کاله وه؟ 40 کلنۍ باندې خو پیغمبر شو، 14 کاله په مکه کې تېر کړل، تقریبا 50 کاله شي، او د بدر د احد غزا په 3م کال د هجرت شوې وه، یعنې 50 کاله عمر یې وه، 50 کاله عمر یې وه. په 50 کلن سړي باندې زه اوس په 50 کال کې یم، په 50 کلن سړي باندې د قریشو پهلوان غږ وکړه چې ما ته د محمد راوځي، سپین ږیري سړي باندې غږ وکړه، ځوان پهلوان. صحابه وارخطا شول چې پیغمبر چې دې سره اوس په توره پهلواني کوي، جنګ کوي، هسې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید شي، مشر دی، پیغمبر دی، قائد دی، امیر دی، د ده شهادت د ټول شکست سبب ګرځي، د ده شهادت ټول دین وحی بندېږي. نو حضرت حمزه، علي او نور پهلوانان د صحابه او پیغمبر ته چې یا رسول الله په واسطه پیغمبر تیار شو، زغره یې راواخیسته، سپر یې راواخیستله میدان ته چې ورغه شي وروځي. دی ورته چې یا رسول الله ستا په واسطه به موږ ورغه شو، ورشو پهلوانۍ ته، غږ به په ما کړی وي او په جنګ باندې به تاسو ورځئ، غږ به په ما کړی وي او ورځئ به تاسو، داسې نه دی. وګورئ د غیرتي پیغمبر ته وګورئ. حالانکه چې اوس مشران اکثره جهاد ته ځي نه، دا مشران چې دي امیران چې دي پټ وي، جهاد ته ځي ځان نه ښکاروي. دا تنها مشر نه وه، تنها پادشاه نه وه، پیغمبر وه، او تنها پیغمبر هم نه وه، د پیغمبرانو سردار وه، حبیب د رب العالمین وه. په غږ به په ما کړی وي ورځئ به تاسو. نو پیغمبر وروتل، هدف نه وروتل، په تورو جنګ شروع شو. هغې ګزار ته وکړه ابن قیمه، ورته وایي چې خذها وانا ابن قمیعه، در ونیسه دا ګزار، زه د ابن قیمه زوی یم، هغه پهلوانانو ولیدي چې زه د پلاني زوی یم، د پلاني خیر یم، در ونیسه دا ګزار. رسول صلی الله علیه وسلم ګزار پرې وکړه، ورته وایي چې خذها وانا ابن عبد المطلب، د عبدالمطلب نوم یې یاد کړه خپل بابا، خذها وانا ابن عبدالمطلب. هغې دې په ژبه ورسره وغږېدل، زه د عبدالمطلب زوی یم، زما پلار هم ستا د پلار نه غیرتي وه، ځکه عبدالمطلب د قریشو مشر وه، خان یې وه، ملک یې وه، بادار مشهور سړی وه په جنګونو کې، په پهلوانیو کې. نو چې هغه د خپل پلار نوم وښودله، زه د خپل نیکه نوم ورته وښودله، په هغه لفظ یې ورته وویل چې خذها وانا ابن عبدالمطلب، انا نبي لا كذب، زه پیغمبر یم، په دې کې دروغ نشته، انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم، زه پیغمبر یم، په دې کې دروغ نشته، در نیسه یې دا ګزار. او د رسول صلی الله علیه وسلم د تورې خلکو ټول په زغرو کې پټ وه سړی که نه، ټول په زغرو کې پټ وه، سر او سینه او ټول وسپنې وي که نه، توره کار نه پرې کوي. نو دلته دا د سر د زغرو د سینې د زغرو په منځ کې په کم کټ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د تورې وسوکه ور ورسېدله، او د ورمېږې کم زخمي شو. چې زخمي شو، سړي رمباړې شروع کړې، چیغې شروع کړې، وتښوله چیغې شروع کړې. رسول صلی الله علیه وسلم ترې راوګرځېدله او هغه وتښوله. ابو سفیان د مشرکینو د لښکر مشر وه، ورته وایي چې کور ته ولاړ شه، لمباړې مه وایه، ولې شرمولو؟ خو من خو نه یې، خو لږ زخمي دي، لږ وینه در باندې ده، لمباړې وایه او چیغه ولې وایې، ولې شرمولو په دې مقابله کې د مسلمانانو ته؟ ده ورته وایي چې عبدالمطلب، هغه ابو سفیانه، ته څه خبرې چې په ما څومره درد دی؟ قسم په خدای چې زما باندې کوم درد دی، په دې تاسو ټول ووایئ، ټول به ورسره هلاک کړم. پیغمبر دې ټولې زخم ونه، حاجي زخم کړی وه، ژړل یې، څه یې ویل؟ وایي چې ژاړه ولې، خو مړ کېږي خو نه، وایي چې مړ کېږم، وایي چې ولې؟ دا زخم خو کم دی، دا خو د مرګ زخم نه دی. وایي ما د مکې ما د محمد پر منځ کې په مکه کې څه جنجال راغی په خبرو کې، وایي ما ورته وایي چې زه به دې وژنم، نه به دې پرېږدم. وایي زه راته وایي چې نه، زه به دې وژنم. وایي زه ماته ویلي وایي زه به دې وژنم، او دا پیغمبر دې دروغ نه وایي، دا خبر صحیح ده، زه د دې زخم نه مړ کېږم. ابن قمیعه مردار شو د رسول صلی الله علیه وسلم، زموږ زخم نه دی، احد په میدان کې ماته مردار شو، پیغمبر یې ویلي دی مردار شو.
د داسې پیغمبر غیرتي پیغمبر د دغسې مواقفو نه چې خپله په اتلسو جنګونو کې برخه مخلي، په اتلسو غزواتو کې جنګ هم کوي، په توره باندې جنګېږي، پهلوانۍ ته ورولي، زخمي کېږي هم، وینې هم توروي، او بیا هم د دې په سر تمنا کوي چې خوښېږي مې چې زه د الله په لار کې مړ شم او بیا ژوندی شم، مړ شم بیا ژوندی شم، مړ شم بیا ژوندی شم. د داسې غیرتي پیغمبر د امتي لپاره ښایي چې هغه د شهادت نه ووېرېږي، شهادت ځان ته مصیبت وکړي. جهاد ته تګ د تاوان او د مرګ لاره ده، او د دوبۍ ته تګ دا د ګټې او د عافیت لاره ده. همداسې ده که نه؟ که دا تصور یې نه وي ولې د دوبۍ په تګ خوشحاله کېږي او د جهاد په تګ مور ژاړي؟ زه دا غواړم چې دا مسله اوس تاسو سره پکې بحث وکړم او خپل ځان خپل عقیده لږ ورته سوچ شو دغه خبرې ته. څوک چې دا تصور کوي چې د جهاد لاره د تاوان او د مرګ او د مصیبت لاره ده، د دوبۍ لاره د ګټې او د عافیت لاره ده، په دې سړي کې څه کمبودیاوې شته دي؟ اول داسې فکر کوي د مرګ په جهاد کې د بغیر د مرګ جهاد نشته. دا خبر صحیح ده؟ څومره خلک بې د جهاده مړه کېږي، څومره خلک د ګاډو په حادثه کې مړه کېږي، څومره خلک په اکسیډنټ کې په نورو مرضونو باندې مړه کېږي. ارزه په میډیا کې پریس کې ما دا هغه اعلان ولیدله، کوم کسان چې په دنیا کې د ایډز په مرض باندې مړه شوي دي 9 میلیونه خلک دي په دنیا کې، 9 میلیونه خلک دي، 1 میلیون 10 لکه دی، 9 میلیونه 390 لکه خلک، 390 لکه خلک د ایډز په مرض باندې مړه شوي دي. او د ایډز مرض هغه مرض دی چې زنا او د لواطت په نتیجه کې پیدا کېږي. تاسو د کلونو جنګونو را حساب کړئ چې 390 لکه خلک پکې مړه شوي دي، چې جنګ اول جهاني جنګ دومې جهاني ورسره حساب کړي، د غومړي ورسره حساب کړي، د افغانستان د جهاد شهیدان ورسره حساب کړي، 9 میلیونه خلک نه کېږي. کوم خلک چې صرف د ایډز په نتیجه کې مړه شوي دي 9 میلیونه خلک. تاسو واخلئ یو څوک دې په دې کې ریسرچ وکړه، یو څوک دې په دې کې ریسرچ وکړه، تحقیق دې وکړه پکې چې وزیرستان نه نیولې تر سواته پورې کوم خلک چې په دې 2-3 کالو د جهاد کې شهیدان شوي دي، د دې خلک هم را واخلئ حساب یې کړه، او دغونه د 2-3 کاله مخکې خلک چې کوم د جنګونو او د بدماشیو په نتیجه کې مړه شوي دي، د دې نمونه هم را واخلئ. تاسو به وګورئ چې په بدیو په بدماشیو کې چې مړه شوي دي د شهیدان نه ډېر دي. وایم شو نو اوس خبره دا ده چې زموږ عقیده دا ده، د اهل سنت جماعت عقیده دا ده چې مرګ اهل سنت جماعت چې کله په علم کې مونږ وایو مراد ترنه هغه څوک چې په مقابل د شیعګانو کې واقع دي، ټول هغه مذهبونه چې د شیعګانو په مقابل کې واقع دي هغو ته اهل سنت جماعت وایي، چې په دې کې 4 مذهبونه په شمول د اهل حدیث او اهل ظواهرو دا ټول په اهل سنت جماعت کې راځي. کله چې اهل سنت جماعت وایي د سید اکبر تنظیم مراد نه دی، ګورئ چې د غلطفهمۍ کې واقع نه شي کنه. لکه اوس تنظیم جوړ شوی سید اکبر اهل سنت جماعت ورته وایي. زه چې کله اهل سنت جماعت وایم د فقه په اصطلاح د عقایدو په مسله کې چې کوم اهل سنت جماعت ویل کېږي هغه به په هغې کې ټول مذاهب د اهل سنت شامل دي. دا په مقابل د شیعو کې اهل تشیع ویل کېږي، اهل تشیع او اهل تسنن. هلته اهل سنت جماعت چې کوم مسلک د عقیدې لري په هغو کې ټول 4 مذاهب په شمول د اهل حدیثو دا ټول په مذهب د اهل سنت جماعت کې راځي. نو اهل سنت جماعت عقیده دا ده چې مرګ په خپل وخت باندې راځي، نېټه یې معلومه ده، وخت یې معلوم دی، ځای یې معلوم دی، سبب یې معلوم دی. همداسې ده ستاسو عقیده، ستاسو عقیده همداسې ده که نه چې مرګ په خپل وخت کې راځي. دویمه خبر دا ده چې دغه مرګ چې وخت یې معلوم دی، ځای یې معلوم دی، دې ته اجل وایي. دغه اجل په ژوندانه کې 1 ور دی 2 ور نه دی، 1 اجل دی، 1 ور دی 2 ور نه دی. تاسو سره هم داسې ده که نه؟ نو وخت چې مرګ حتمي وي، چې مرګ حتمي وي، حتما سره مړ کېږي او دا په اجل باندې لیکل شوی وي او یو ځل وي، بل د مرګ نه دا ستر دی په اصل لپاره سوال دی. تاسو دا سوال وکړئ، هر څوک د ځانه سوال وکړه
چې مرګ په ژوندانه کې حتما وي، موږ تاسو حتما مړ کېږو ټول، د دې مرګ نه تېښته نشته. او دغه مرګ زموږ چې دی دا په لیکل شوې نیټه دی، په خپل وخت باندې دی. هر چا ته الله لیکلی چې عمر به دومره وي، رزق به دومره وي، دلته به مړ کېږي، فلاني ځای کې به نفس خېږي، په فلاني خاوره کې دغه لویس خاوره کې به دی ښه دا لیکل شوي وي او دا تغییر نه کوي. او دغه اجل چې دی یو ځل راځي، نو بیا د مرګ نه ډار څه معنا دی؟ یا دا عقیده چې اوس دوبۍ ته ځي نه مړ کېږي، او جهاد ته چې ځي مړ کېږي، دا شی ته بیا پیدا کېږي؟ نه پیدا کېږي. وخت چې اوس دا څوک دوبۍ ته ځي، اوس دوبۍ ته چې څوک ځي په جهاز کې سوارېږي، الله له د جهاد خطر دی چې راولېږي. هلته مرضونه ورته راځي چې ولګي، په سړک ووایي، ګاډۍ ووایي، څومره خلکو جنازې راغلي، هلته ګاډۍ ویلي وو، مرض ورته راشي، هلته مړ کېږي. نو دا مرګ د جهاد ته چې په دې سترګه ګوري چې حتما په جهاد کې سړی مړ کېږي، دا خو سمه عقیده نه ده که دا تصور ولې یو چاته پیدا کېږي؟ دغه چاته پیدا کېږي چې دغه عقیده چې مرګ یو ځل دی او په اجل دی او دا بدلېږي، نو دغه عقیده ورسره ضعیفه شوې ده. که دا عقیده ضعیفه نه شي، بیا سړی هر ځای کې د مرګ نه وېرېږي، او هر ځای کې د مرګ تشویش ورسره وي، هر ځای کې مرګ ورته یاد وي، احتمال د مرګ په هر ځای کې شته، په جنګ کې نه شته. ډېر خلک چې شهید غږ واوري، یو پلانی مړ شو، و چې شهید شو، وایي نه په خپل مرګ مړ شو. د شهادت دی پردی مرګ بولي، وایي شهید شو، وایي نه په خپل مرګ مړ شو. دې داسې فکر کړه د شهادت چېرته اریتي دی، بل چې مرګ دی بې وخته سړي ته راځي، مرګ نه وي پوره، ازل یې نه وي پوره، او بې وخته یو مرګ راځي، په خپل مرګ مړ شو. دا چې په مرض مړ کېږي دا خپل مرګ دی، او دا چې په جنګ کې په جهاد کې شهید کېږي دا بې وخته مرګ دی ورته، خپل مرګ باندې مړ شو که شهید شو، وایي نه په خپل مرګ باندې مړ شو. نه، شهادت خپل مرګ دی، شهادت بې وخته مرګ نه دی، شهادت خپل مرګ دی، لیکل شوی مرګ دی. هغه چاته چې الله شهادت لیکلی وي، هغه د مرګ نیټه چې راشي، هغه میدان د جهاد ته بیا یې مرګ په شهادت ورته بدلوي. چاته چې الله شهادت مرګ نه وي لیکلی، په هغې باندې د ګېډې مرض ولګېږي، خپل پرتوګ هم چټل کوي، خپل کفن هم چټل کوي. مرګونه دي لیکل کېږي، چاته د سرو وینو شهادت لیکل شوی وي، چاته د زیر کفن مرګ لیکل شوی وي. نو ستاسو اوس فکر وکړو په دې کې چې دغه مرګ یو مرګ دی، خپل مرګ دی، پردی مرګ نه دی، یو راځي. دا د شهادت مرګ ښه دی که د مرض مرګ؟ شهادت مرګ ښه دی. د همدې په خاطر باندې رسول صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر و، په پیغمبرانو کې سردار د پیغمبرانو و، سید الانبیا و، دی خپل وایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د آدم د اولادۍ سردار یم، په دې کې د فخر نه وي. دا چې سید د ولد آدم و، معصوم پیغمبر و، حبیب د رب العالمین و، هغه تمنا کوي چې زما خوښېږي چې د الله په لار کې شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم. قسم په الله دی که په امت باندې مې د دې خبرې سختي نه راتله چې په دې باندې به دا هر جنګ ته تګ واجبېږي، ما به د هېڅ سریې نه تخلف نه وه کړی، هره ډله چې جهاد ته وځي ما به زه به د هغو سره تللی وم. رسول صلی الله علیه وسلم د مغازیو په روایت سره په 28 جنګونو کې غزواتو کې برخه اخیستې ده، او په 13 غزواتو کې په 13 جنګونو کې توره په توره جنګېدلی، په 28 جنګونو کې برخه اخیستې ده، او په 13 جنګونو کې توره په توره جنګېدلی. څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم سنتونه طریقې ژوندي کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم دغه سنت او طریقه څه وخت ژوندی کوي چې په 28 جنګو کې برخه واخلي، په 13 جنګو کې په توره جنګ وکړي. د رسول صلی الله علیه وسلم دا سنت څه وخت ژوندی کوي چې مې هجرت وکړم، مې جهاد وکړم، د غرساور شپې تېرې کړې، هم په د احد په میدان کې په سا کې ولوېد، مې زغرې واچولې، هم په زغرو باندې زخمي شو. دا سنت څه وخت ژوندی کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د مسواک سنت خو ژوندی کوي، ډېر ښه خبر ده، یو سنت دی، موږ خوښېږي. یو مسواک هم دلته په جوب کې ټومبلی وي، بل هم دلته ټومبلی وي. خو د رسول صلی الله علیه وسلم په چې کله جهاد شروع کړی دی، ټول عمر د تورې سره ګرځېدلی دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د تورې سنت ګرځول چې ټوکر در سره وي، دا سنت څه وخت ژوندی کوئ؟ د مسواک په شان کې توره او ټوکر در سره ګرځول، د مسواک سنت خو ژوندی کوئ، دا د تورې سنت به څه وخت ژوندی کوئ؟ دا د پیغمبر په سنتونو کې یو سنت دی که نه دی؟ حضرت علي رضی الله عنه فرمایي، وایي د رسول صلی الله علیه وسلم سره د جنګ په میدان کې ودرېدلم،
صف کې ورسره ولاړو. مخکې جنګونه خو په صف کېدل، هر څوک په صف کې ولاړو. حضرت علي صاحب رسول صلی الله علیه وسلم په صف کې ولاړ دي په جنګ په میدان کې. نو دا قسم خوري چې والله ما استطعت ما صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم. قسم په الله دې کوم سره کوم توره چې پیغمبر وهله هسې توره ما نه شوی وهله. حالانکه حضرت علي رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په عمر کې ځوان هم و او د قریشو په پهلوانانو کې یو پهلوان و. پهلوانان قوت چې مشهوري کومو پهلوانانو کې یو پهلوان و حضرت علي. د خیبر په غزا کې حضرت علي صاحب د قلا د لویه دروازه یو طرف د دروازې د دوه طرفه وي که نه، د یو طرف راویستله د دې نه سپر جوړ کړی و، په لاس یې نیولې وه، داسې سپر کړی و، په بل لاس یې په توره ویله. نو تاسو فکر وکړئ څومره قوت و پکې. نو حضرت علي صاحب قسم خوري چې والله چې سره کوم توره چې رسول صلی الله علیه وسلم الله هسې توره موږ ما نه شوی وهلی. رسول صلی الله علیه وسلم د تورې په میدان کې دغسې پهلوان و. د احد په غزا کې چې لښکر تیار شو د دواړو طرفونو نه، خلک را ودرېدل، صف به کېدل که نه. نو د صفونو به چې جوړ شو، د صفونو د جنګ د شروع نه مخکې به پهلوانانو یو په بل غاښ کوله چې ماته د فلانی راوځي، او په چا به چې غاښ شوی هغه به ووتله، او که به نه ور وتله هغه به نو په تېښته په بېغیرتۍ کې حسابېدله لکه اوس چې هغه شوی. نو ابن قمیعه د مشرکینو یو لوی پهلوان و. ابن قمیعه هغې په پیغام راووتله د صف مخې ته چې ماته د محمد راوځي صلی الله علیه وسلم. صحابه وارخطا شول چې دا ابن قمیعه خو لوی بدماش دی، لوی پهلوان دی د مشرکینو، لوی ترزان دی، او دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې عمر کې وروځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د احد غزا کې ولاړ و، د ابن قمیعه مخې ته وروتل، عمر یې څو کاله و؟ 40 کلنۍ باندې خو پیغمبر شو. 11 کاله په مکه کې تېر کړل، تقریبا 50 کاله شي. او د بدر د احد غزا په 3م کال د هجرت شوې وه، یعنې 50 کاله عمر یې وه. 50 کاله عمر یې وه. په 50 کلن سړي باندې زه اوس په 50 کال کې یم. په 50 کلن سړي باندې د قریشو پهلوان غږ وکړه چې ماته د محمد راوځي. سپین ږیري سړي باندې غږ وکړه، ځوان پهلوان. صحابه وارخطا شول چې پیغمبر چې دې سره اوس په توره پهلواني کوي، جنګ کوي، هسې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید شي. مشر دی، پیغمبر دی، قائد دی، امیر دی، د ده شهادت د ټول شکست سبب ګرځي، د ده شهادت ټول دین وحی بندېږي. نو حضرت حمزه، علي او نور پهلوانان د صحابه او پیغمبر ته چې یا رسول الله پیغمبر تیار شو، زغره یې راواخېسته، سپر یې راواخېستله میدان ته چې ورغه شي وروځي. دی ورته چې یا رسول الله ستا په عوض به مونږ ورغه شو، ورشو پهلوانۍ ته. غږ به په ما کړی وي او په جنګ باندې به تاسو ورځئ، غږ به په ما کړی وي او ورځئ به تاسو. داسې نه دی. وګورئ د غیرتي پیغمبر ته وګورئ. حالانکه چې اوس مشران اکثره جهاد ته ځي نه، دا مشران چې دي امیران چې دي پټ وي، جهاد ته ځي ځان نه ښکاروي. دی تنها مشر نه وه، تنها پادشاه نه وه، پیغمبر وه، او تنها پیغمبر هم نه وه، د پیغمبرانو سردار وه، حبیب د رب العالمین وه. په غږ دې په ما کړی وي ورځئ به تاسو. نو پیغمبر وروتله، دغه نه وروتله، په تورو جنګ شروع شو. هغې ګزار ته وکړه ابن قیمه، ورته ویل چې خذها وانا ابن قمیعه، در ونیسه دا ګزار، زه د ابن قیمه زوی یم، هغه پهلوانانو غولي چې زه د پلاني زوی یم، د پلاني خیر یم، در ونیسه دا ګزار. رسول صلی الله علیه وسلم ګزار پرې وکړه، ورته ویل چې خذها وانا ابن عبد المطلب. د عبدالمطلب نوم یې یاد کړه، خپل بابا. خذها وانا ابن عبد المطلب. دې په ژبه ورسره وغږېدله، زه د عبدالمطلب زوی یم، زما پلار هم ستا د پلار نه غیرتي وه، ځکه عبدالمطلب د قریشو مشر وه، خان یې وه، ملک یې وه، بادار مشهور سړی وه په جنګونو کې، په پهلوانیو کې. نو چې هغه د خپل پلار نوم وښودله، زه د خپل نیکه نوم ورته وښودله، په هغه لفظ یې ورته وویل چې خذها وانا ابن عبدالمطلب، انا نبي لا كذب، زه پیغمبر یم، په دې کې دروغ نشته، انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم، زه پیغمبر یم، په دې کې دروغ نشته، در نیسه یې دا ګزار.
او د رسول صلی الله علیه وسلم د تورې خلکو ټول په زغرو کې پټ وه سړی که نه ټول په زغرو کې پټ وه سر او سینه او ټول وسپنې وي که نه توره کار نه پرې کوي نو دلته دا د سر د زغرو د سینې د زغرو په منځ کې په کم کټ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د تورې یوه څوکه ور ورسېدله او د ورمۍ کې کم زخمي شو چې زخمي شو سړي رمباړې شروع کړې چیغې شروع کړې وتښوله چیغې شروع کړې رسول صلی الله علیه وسلم چې راوګرځېدله او هغه وتښوله ابو سفیان د مشرکینو د لښکر مشر ورته وایي چې کور ته ولاړ سلام باندې ما وایي ولې شرمولو خو من خو نه خو لږ زخمي لږ وینه در باندې ده لمباړې وایي او چیغه ولې وایي ولې شرمولو په دې مقابله کې د مسلمانانو ته ده ورته وایي چې عبدالمطلب هغه ابو سفیانه ته څه خبرې چې په ما څومره درد دی قسم په خدای چې زما باندې کوم درد دی په دې تاسو ټول وایي ټول به ورسره هلاک وایي پیغمبر دې ټولې زخم ونه حدیثه زخم کړی وه ژړل یې څه یې ویل وایي چې ژاړه ولې خو مړ کېږي خو نه وایي چې مړ کېږم وایي چې ولې دا زخم خو کم دی دا خو د مرګ زخم نه دی وایي ما د مکې ما د محمد پر منځ کې په مکه کې څه جنجال راغی په خبرو کې وایي ما ورته وایي چې زه به د واجب نه به دې پرېږدم وایي زه راته وایي چې نه زه به د واجنم وایي زه ما ته ویلي وایي زه به دې واجنم او دا پیغمبر دې دروغ نه وایي دا خبر صحیح ده زه دې زخم نه مړ کېږم ابن قمیه مردار شو د رسول صلی الله علیه وسلم زموږ زخم نه دی احد په میدان کې ماته مردار شو پیغمبر یې ویلو دی مردار شو د داسې پیغمبر غیرتي پیغمبر د دغسې مواقفونه چې خپله په اتلسو جنګونو کې برخه هم اخلي په اتلسو غزواتو کې جنګ هم کوي په توره باندې جنګېږي پهلوانۍ ته وروځي زخمي کېږي هم وینې هم توروي او بیا هم د دې په سر تمنا کوي چې خوښېږي مې چې زه د الله په لار کې مړ شم او بیا ژوندی شم مړ شم بیا ژوندی شم مړ شم بیا ژوندی شم داسې غیرتي پیغمبر د امتي لپاره ښایي چې هغه د شهادت نه ووېرېږي شهادت ځان ته مصیبت وکړي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فکر کوم صحیح مسلم روایت کړی دی حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله شهادة من صدق قلبه بلغه الله منازل شهدائه وان مات على فراشه څوک چې د صدق د زړه نه د الله نه شهادت وغواړي الله به دی منازل د شهادت ته ورسوي درجې د شهید به ورکړه ولو که دی په خپل بستر باندې مړ شي د دې حدیث نه دا معلومېږي چې هر سړی که نر وي که ښځه هر سړی که نر وي که ښځه باید د شهادت سوال وکړه موږ دغه سنت پرېښی دی که که موږ خپل ماشومان په دې سوال عادت کړي وای چې دی په دعا کې خدای ماته شهادت په لاس کې راکړي په اهل کې راکړي برخه کې مور هم په دې برخه کړې وای چې مور سوال وکړه چې خدای زما زامن په خپله لار کې شهیدان کړي پلار هم په دې مخته شوی وای چې دا سوال یې کولی چې خدای زما زامن ته شهادت ورکړي سوال یې غوښتې شهادت یې لکه رتبه د الله نه غوښته په سوال باندې دا به داسې خیال چې داسې یو سړی به د مور پلار د اجازې نه جهاد ته ولاړ شي مور دوست شي ځي ډاکټر ته ځي چپه کېږي چې هله مصیبت راوړېدلی زوی جهاد ته تللی دی د مور د جهاد تربیت ته دی اخته د شهادت اوس چې چاته سوال وکړي چې خدای دې شهید کړه سترګې داسې ولاړ شي رنګ تک شي چې والله ورته وي چې مړ شي یاره خدای دې شهید کړه داسې ټکال کړي چې څه راته ووایي دا خو راته د برق سوال وکړ دی سړي موږ د اسلامي ثقافت د اسلامي پوهې نه دومره لرې شوي یو چې کوم شی چې سنت دی په موږ باندې شهادت غوښتل څه شی شول سنت رسول صلی الله علیه وسلم سړی به سنت دا سنت دی چې هر څوک د شهادت سوال وکړي هر څوک مجاهد دی که نه دی هغه به د شهادت سوال کوي شهادت سره به مینه لري او څوک چې د شهادت سره مینه ولري هغه د شهادت رسېدل ځان ته رتبه بلي رتبه بولي ده ګورې زه مختصر شهید درجې درته ووایم چې په حدیثو کې راغلي دي چې د نورو سره څه فرق لري رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوله قطره د وینې سره شهید ته مغفرت کېږي کې سببه د اوله قطره یې تویېږي ټولې ګناه الله ورته معافوي چې څنګه د شهید وینه په بنده کې توی شي د اوله قطرې سره الله ټولې ګناه ورته معافوي دوام د قبر د عذاب نه او سوال ځواب نه په امن باندې وي
د قبر سوال جواب د شهید سره نشته دی، د ټولو سره کېږي، د شهید سره نشته دی. د قبر د عذاب نه، د قبر د سوال جواب نه او د قبر د فتنې نه شهید خلاص دی. پوه شوې؟ حساب دې ویلی نشي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې ولې شهید د قبر د سوال جواب نه خلاص دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې کفى فوق رأسه ببارقة السيوف فتنة، چې هغه ځای د تورو تفرقهار لاندې ترڼا لاندې و، د جنګ په میدان کې ولاړ وي، هغه امتحان یې بس دی، سوال جواب بل امتحان ته څه ضرورت دی که نه؟ هغه شخصي چې دی د جنګ په میدان کې تېروي د تورو لاندې، هغه ما کافي ده ورته که نه چې دی هغه شي، بل امتحان ته ضرورت نشته. دریم د اویاو کسانو د خپلو خپلوانو شفاعت کوي، جنت ته یې ځان سره بیایي. چې کله د شفاعت دروازه خلاصه شي، اذن د شفاعت وشي، پس د شفاعت کبرا نه ټول خلک شفاعت کوي، نو بیا شهید شفاعت کوي د اویاو کسانو د خپل اهل نه، چې دا یې وایي چې خدای دا مې پلار دی، دا مې مور ده، دغه ده. ملک نیولي وي دوزخ ته کش کوي، شهید یې ته شفاعت کوي، خلاصوي اویاو کسان. او څلورم دریم شو د قبر د عذاب څخه هغه نه خلاص وي، بل د فزع د حول الاکبر، د فزع یوم الاکبر نه د محشر په ورځ کې ټول خلک په فزع کې وي، په ډاره په وام کې وي. په دغه ورځ کې شهید په جمله دغو خلکو وي چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یأمنوا من فزع یوم الاکبر. هغه لوی ډار چې په هغې کې پیغمبران هم په فزع کې وي، حیبت کې وي، دغه ورځ نه دی په خلکو کې وي چې دی په امن کې وي. په سر باندې یو تاج ایښودل کېږي، څوام شو پنځم، په سر یو تاج ایښودل کېږي چې یو غمی دی د تاج، الیاقوتة فیها خیر من الدنیا وما فیها، چې یو یاقوت غمی دی غیر د دنیا او د ما فیها د دنیا نه بهتره دی. دې ته تاج الوقار وایي، د عزت تاج په سر ایښودل کېږي. لکه دنیا کې چې اوس کوم فوجي ښه کار وکړه، د فوج افسر ورته یو مدال په سینه ورتومبي، نو الله خو شهید هغه چې تاج په سر ولېږدي د محشر په ورځ باندې د ټولو مخلوقاتو منځ کې د سر تاج یې کوي. د دوه حورو سره ازدواج کوي، ويزوج باثنتين وسبعين من حور الجنة، د دوه حورو سره ازدواج کوي. هو د مرګ د درد نه خلاص وي، د ځان کدن د تکلیف نه خلاص وي. تکلیف د ځان کدن هر سکره د سکرات الموت، حدیث شریف کې راځي دومره درد کوي لکه څنګه چې سر ورته توره بنده ووهي. او شهید دا نزع د ځان کدن ټول تکلیف دا راتېروي لکه څوک چې داسې مږای خوله پرې ولګوي، مږای وچیچ شي، مږي د چیچلو په اندازه باندې درد احساسوي. په شهید باندې درد هغه نشته. مونږ شهیدان چې مخکې په جهاد کې شهیدان وړل او شهیدان هم لیدل، شهیدان نه پوهېږي چې هغه شوي. یو شهید وړله، نیم مږۍ یې ټوله پرې والوتله او په منځ باندې د هغه نه دې خوا ته سر ورته نه موجوده وه، خبرې یې کولې. نو هغوی چې ما مې کته کړه چې قضا حاجت تکلیف لرم، لږ څه راشي وکړم. هغه قومندانان ورته ویل چې ته ځای ته چې ورسېږو هلته به دې کته کړو، اوس لاره لږ کمه پاتې ده. دا ټول نیمه ګېډه چې د ده پرې وه، د ده دومره بوج وه په دې باندې لکه ده چې څوک چې متیازو فتن کړی. دا ټول زخم درد نه کوله، درد یې نه کوله. خالد زبیر شهید الله وبخي د ملتان وه، د حرکت الجهاد کماندر و په دغه کې خوست کې د ارګون کې ولګېدله، خوست کې زخمي شو را یې وړله. شفاخانې ته زه هسپتال ته پوښتنې ته ورغلی، دواړه پښې یې پرې وې. نو زما په عربي ورته غېږېدم، اردو مې لږ ښه نه وزده. نو ما ورته په عربي وویل چې زبیر شهیده، پښې دې ستا نه مخکې جنت ته ولاړلې، خوشقسمته یې چې پښې دې ستا نه مخکې جنت ته ولاړلې. په سر یې چې ولاړ و، هغه داسې راته وکړل، وایي چې دا یې نه وه خبر چې دواړه پښې یې پرې دي، دواړه پښې یې کټ وې، او دا یې نه وه خبر چې زما دواړه پښې کټ دي. نو ما نه خبر تللې وه، بېرته مې نه شوی کولی. ما ورته دا زبیر داسې سړی نه دی چې د الله په لار کې په خپلو پښو خفه شي. دا یې مخکې شوبې خندل په دغه کې، او خبر یې نه شوی کولی. موږ نه شهید شو. ډېر شهیدان، مولوي ارسلا
د ده کمانډر وه تورګونکیلي ما ته وویل اوس د کابل د حکومت سره ولاړ متاسفانه خدای دې حسن ختام راکړه شهادت ګټه ده مولوي سلام ما ته وویل چې ما خالد زبیر په خوب لیدله داسې شهادت نه چې رسول صلی الله علیه وسلم په زخمونو باندې پټۍ لګوي چې رسول صلی الله علیه وسلم په زخمونو باندې پټۍ لګوي ټول زخمیان او شهیدان د جهاد چې موږ په جهاد کې لیدلي دي نه د زخمي زخم درد کوي نه د شهید زخم درد کوي نه شهید غم نه شکایت کوي نه زخمي درد نه شکایت کوي زخمي هم درد نه کوي سوری به وي په ګوله او دا به موږ سروی په خوب باندې پې راځي زخمي زخم شکایت نه کوي اتم صفت یې دا ده چې ځکه یې نه خاورې کوي ځکه یې نه خاورې کوي د سلهاوو کالو شهیدان د خاور نه راایستل شوي دي تازه دي لیکن نه خاورې کوي هغې زما په یوه انټرویو کې امریکایانو ته چلنج ورکړه غربیانو ته مې چلنج ورکړه چې راځئ دوه تنه چې ستاسو په جنګ کې مړه شوي دي ستاسو مړی او زموږ شهید چې دواړه په یوه جنګ کې مړه شوي دي دا دواړه به د خاور نه راوباسو زموږ شهید به د خاور نه راوباسئ تازه به وي خاورې شوی به نه وي رنګ به تازه وي خوشبويي به راځي وینې به جاري وي او ستاسو مړی به پړسېدلی وي خاورې شوی وي چونجي به وي پکې زموږ زخمي چې په جنګ کې لګي هغه ناست وي چیغې به نه وایي او ستاسو زخمي به رمباړې وایي د هغو زخم به درد کوي د دې زخم به درد نه کوي راځئ زه دا چلنج ورکوم اوس یې ستاسو مخکې ورکوم ټول هغه کسان چې په اسلام ایمان نه لري په آخرت ایمان نه لري راځي چې زموږ شهید د قبر نه راوباسي او د دې د کافرانو مړي به هم راوباسو زموږ زخمي په هسپتال کې وګوري دی دې وګوري هغه به درد نه کوي یا به درد کوي هغه به نه خاورې کېږي یا به خاورې کېږي د هغو به مردار بوی لګي پوزه به ترې پټوئ او هغه به د مشکو بوی لګي که په دې کې د طب لحاظ د ډاکټرۍ په لحاظ د ساینس د کیمیا د بیولوژي د فزیک په لحاظ باندې کوم فرق وي ودې وایي او که فرق یې ایمان دې راوړي چې اسلام د حق دین دی زموږ جنګ د حق جنګ دی او د دې د باطل جنګ دی دومره حد دې خبر د روسانو په اثار وکړه چې روسان به راغلل چې په یوه میدان کې به پراته وو زموږ شهیدان به ترتازه خوشګواره وو د دې مړي به ټول پړسېدلي وو د روسانو په عسکرو باندې به وکړل دا ولې داسې دی نو روسانو خو د دې ځواب نه شوی ویلی بیا به پاس دغه زموږ په شهیدانو باندې تیزاب مزاب شړل کیمیاوي مواد به شړل شي وسوځي او تور شي رنګ بدل شي دا خبره تر اوسه پورې قایمه ده او د قیامت ورځې پورې قایمه ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په اوس کې شهید شوی وه حضرت معاویه رضی الله عنه په وخت کې د قبر بېرته لید شو دا د ځای نه بېځایه شو هغه قبر یې سیل راغلی وه پښې رالوسې کړې وې اوس به اوس هم چې دوه زخمیان راولو د دې زخمي دې شي زموږ زخمي به هم شي وګورئ چې د دې څه حال دی نو د شهید د هغه د صندوق یې نه خاورې کوي لکه الله اتم امتیاز نهم امتیاز دا دی چې شهید مړ نه دی ژوندی دی الله ورته ویلي چې مړ نه دی ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون دې ته الله پاک ژوندي ورته ویلي دي ژوندي ورته ویلي دي خو حکما مړي دي اځنه کوي لکه خلک چې پیغمبر ژوندی دی په قبر کې پر منځ کې ځای ورته خالي کړي دي نه د حکما مړي دي دا چې دوی ژوندي ورته ویلي دي دا ژوندي دي دې په خاطر ورته ویلي دي چې الله پاک یو نوع خاص ژوند ورکړی دی دې ته چې نور مړي نه لري اخروي ژوند دی د جنت ژوند دی د نعمتونو ژوند دی چې الله ورکړی دی او څه اثار پکې لیدل کېږي خو حکما د دنیا د احکامو په لحاظ مړه دي ځکه الله پاک رسول ته صلی الله علیه وسلم ته وایي انک میت وانهم میتون د مړه خطاب ورته شوی پیغمبر ته ته مړ کېږي نور خلک هم مړه کېږي